نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير. درنو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. په تیر درس کې مونږ تر یو 40مې صفحې پورې رسېدلي یو چې تمرینات هم حلول، نو هغه پاتې تمرینات به هم انشاءالله حل کو. مونږ لا تر اوسه قرائت کیو، کتابه پاتې. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی قرات لستلو کیو، د لستلو تمرین ده، ورپسې د لیکلو تمرین وروسته راځي. الوحدة الثانیه، دویمه برخه، الدرس الثاني عشر، 12 درس. التدریب 3، دریم تمرین. انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، واقرأ ولوله. زه جملې درته وایم، نو تاسې اول واورئ، بیا له هغې وروسته ویې. هذا عمه احمد هو مهندس. هذا عمه احمد هو مهندس. هذا عمه احمد هو مهندس. دا د احمد کاکا ده، هغه انجینر ده. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. عثمان په مسجد کې ده، د قرآن کریم تلاوت کوي. هذا اذان الفجر، هيا بنا إلى المسجد. هذا اذان الفجر، هيا بنا إلى المسجد. دا د سهار د مانځه اذان ده، راځئ چې مسجد ته لاړ شو، او راځئ چې مسجد ته لاړ شو. فاطمة في الغرفة تصلي. فاطمة في الغرفة تصلي. فاطمه په کوټه کې لمونځ کوي، اوس لګیا ده. محمود في البيت يتوضأ. محمود في البيت يتوضأ. محمود په کوټه کې، په کور کې اودس کوي. هذا اخي عمار هو معلم. هذا اخي عمار هو معلم. دا زما ورور عمار ده، هغه یو معلم ده، هغه یو ښوونکی ده. التدريب الرابع، سلورم تمرين. سل بين جملتين متماثلتين. سل بين جملتين متماثلتين، یعنی د دواړو متماثلو جملو ارتباط سره وکړه، وصل کړه سره. یو جمله دی خو ده، د هغې مشابه بله جمله چې په دې بل چوکاټ کې ده، هغې سره وصل وکوه. کومه جمله چې د کومې جملې سره صحیح راتله، هغه سره ونښلوه. نو تاسې به قلمونه راواخلئ، نو دا جملې چې یو بل سره متماثله وي، دواړه به یو له بل سره ونښلوئ. الواحد، هذا جدي، دا زما نیکه ده. اوس دلته اول کې د هذا جدي، دا زما نیکه ده، په دویم چوکاټ کې کومې جملې سره یو شی ده. نو راځو ګورو، دا ده نه، دا ده نه، دا ده نه، نو دغه ها ده. نو دغه
هذا جدي دلتم ده، هذا جدي دلتم ده. نو دا دواړه به سره ونښلو. ډېر اسانه ده. که تاسو سره مثلا کتابونه قلم راواخلئ داسې سره ونښلوئ. دویم ترازو الثاني هذه والدتي، دا زما مور ده. هذه والدتي، نو دلته کومه ده؟ هذه والدتي، دلته به پیدا کړئ دا واو ده، نو دویم به دې واو سره ونښلوئ. هذه والدتي سره یو شان ده. هو الثالث هو يصلي، هغه لمونځ کوي. اوس لګیا ده فعلا لمونځ کوي. هو يصلي دا د کومې جملې سره ونښلوئ؟ د الف سره، الف چوکاټ سره. دلته هم هو يصلي هغه لمونځ کوي. نو دا پاتې نور خپله حل کوي. ډېر اسانه ده. الوحدة الثانية دویمه برخه. الدرس الثاني عشر دولسم درس. ثانيا دویم الكتابة، مخکې من قرائت لستلم وکول، اوس کتابت لولو. الكتابة لیکل، مخکې لستلو کول اوس لیکل کو. العرض الف، د الف وړاندې کول یا د الف برخه. الف برخه کې کم کم حرفونه دي؟ کم حرفونه باید ولیکل شي؟ ب، ت یا تا او ث. دلته ب ده، ب به ولیکئ. ب ښیي تاسو ته چې په سر د کلمه یا په سر د کلمه کې څنګه لیکل کیږي، په منځ د کلمه کې څنګه لیکل کیږي، او په اخر د کلمه کې څنګه لیکل کیږي. په سر د کلمه کې بخیر، بخیر ګوره داسې لیکل کیږي، بخیر یعنی ښه. او په منځ د کلمه کې طبیب، طبیب دلته څه لیکل کیږي. او په اخر د کلمه کې طالب، طالب زده کوونکی. همدارنګه تی ترازو، تی په سر د کلمه کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې، او په اخر کې داسې. تصلي يتوضأ انت. سی ترازو، فی، فی په سر د کلمه کې داسې، په منځ داسې، او په اخر کې داسې. ثوب عثمان کراث. ډیر اسانه دي. التدریب الواحد لمړنی تمرین. مر بقلمك على الحرف. دلته تاسو ته حرفونه درکړي، نو تاسو به دغه حرفونه تخکاری، نو قلم به راواخلئ، دا به تازه کوي. ډیر اسانه ده. بی 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 به ولیکئ، دلته به تی تی تی، همداسې سی. التدریب الثاني، همدغه بی چې دلته لیکلي دا به دلته خپله ولیکئ. یعنی ګوره دلته درته شکلونه هم درکړي چې دلته قلم ووهه، یعنی دلته د بی تیاری لیکل شوی ده، خو ضعیفه ده، نه ښکاري. نو چې کله دلته ښه ګوتې عادت شوي، نو دلته بیا مکمله بی ولیکئ. صحیح. انسخ معنا دا چې مکمله توګه باندې ولیکئ، او له هغه ځای نه راواخلئ دلته ولیکئ. ډېر اسانه ده. التدریب الثالث دریم تمرین. مر بقلمك على الكلمه. هغه مخکې په حرفو باندې، اوس په کلماتو باندې. طبیب، طبیب تیار لیکلی ده. طبیب طبیب طبیب. قلم راواخله تازه یې که. طبیب طبیب طبیب. همداسې نور کلمات. او دلته بیا خپله ولیکه. ګوره مور ته خپل ځان نه ولیکه. طبیب طبیب او طبیب. ډاکټر ډاکټر. نو همداسې نور پاتې ځایونه خپله ډک کړئ. الوحدة الثانية دویمه برخه. الدرس الثاني عشر دولسم درس. العرض ب، د بی برخه. مخکې د الف برخه ولوستله، اوس د بی برخه لولو. په بی برخه کې کوم حرفونه دي؟ توی، وا، الف. طا، وا، الف. توی په سر د کلمه کې څنګه راځي، په منځ کې څنګه راځي، په اخر کې څنګه راځي. طالب، فاطمه، خیط. او ذی په سر کې څنګه راځي، په منځ د کلمه کې څنګه راځي، او په اخر کې څنګه راځي. ظفر، نظاره، حافظ. همدارنګه راځو الف ته. الف په منځ کې څنګه راځي، په سر کې څنګه راځي، په منځ کې او په اخر کې. مثلا احمد، مسا، سوریا. ډیر اسانه ده. التدریب الواحد لمړنی او تدریب الاول لمړنی تمرین. مر بقلمك على الحرف.
دا هم ډېر اسانه ده. توی ولیکئ او ورپسې زوی ولیکئ. همداسې التدریب الثاني کې هم دا ولیکئ. یعنې دلته ورته شکلونه دي حرفونه نه دي درکړي، مکمل حرف چې دلته دې زده که دلته یې ولیکه. ډېر اسانه ده. همداسې راځو التدریب الثالث ته. مر بقلمک علی الکلمه، یعنې په کلمه باندې قلم وګرځوه. کومه کلمه چې درکړې ده دلته ګوره فاطمه هلته ښکاري، نو دا بیا تازه که. فاطمه فاطمه فاطمه، خیط خیط خیط. دا او دلته به مکمله کلمه ولیکي، لکه فاطمه به ولیکي، دلته نشته د خپله به یې لیکي. دلته به هم فاطمه ولیکي، دلته هم فاطمه، هلته خیط خیط خیط. اسانه ده، دا هم خپله حل کوي. ډیره زیاته مننه درنو قدرمنو دوستانو. دا و زمونږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارو. الله مو مل شه. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب.